په صحیح حدیثونو کې او په صحیح آثارو کې د بازارونو بد ویلی شوي دي. ګوره دا قانون یاد کې بازار اصل کې دی د ضرورت دپاره. ضرورت هم رکه پکې ته ګرځې تجارت کې ځان له سامان لري د دې بدي نشتی او ضرورت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل بازار ته تللی هغه بازار کې سامان خرڅ کړی هم دی او هغه بازار نه اخیستی هم دی او د هغه ملګرو هم تجارتونه کړي دي خو دا ضرورت پورې خبرې بیا واپس راځه. حدیث او ضرور حدیثونه غواړي یو حدیث دو به ورته بیان کړو. یو دا صحیح مسلم کې دا حدیث دی احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها. په ځایونو کې چې کوم د الله خوښ ځایونه دي که نه ټولو نه زیات هغه جوماتونه دي او چې د الله ډېر بدي شي هغه بازارونه دي. امام نووي رحمه الله د دې حدیث په شرحه کې هغه د صحیح مسلم شرحه کړې ده نو هغه پکې دا خبره ذکر کړې ده چې وجه دا ده بازارونو کې دوکې کېږي بازارونو کې سود ومي بازارونو کې بعض دیګې د دروغو قسمونه مخوري بازارونو کې د وعدو خلاف ورزي کېږي بازارونو کې اکثر خلک د الله د ذکر نه یعنی غافلی او نور داسې ډېر څه هلته کېږي د هغې په ځای راشي جوماتونو ته جوماتونو کې د الله رحمتونه راورېږي جوماتونو کې الله یادېږي جوماتونو کې قرآن ویلی کېږي جوماتونو کې علم زده کېږي او بیا پسې داسې ځه ځکه د الله په ځمکه کې هغه د جوماتونه ډېر خوښ دي او بازارونه دی بدي شي. او یو حدیث کې داسې راځي دا په صحیح مسلم کې دی د سلمان فارسي رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا تکونن یا سلمان فارسي روایت دی وایي لا تکونن ان استطعت اول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها. کوشش کوه چې ته اولنی کس نشي بازار ته تلونکې او اخرنی ترې راوتونکی نشي. اولنی تلونکی او اخرنی راتلونکی څه شی شو؟ یعنی پروت دی هلته ده اولنی ورننوتی دی او اخرنی راوځي. فانها وی دا بازار کې دا ګرځېدنې دي دا وی معرکة الشیطان ده دلته د شیطان جنگ ټول روان دی وبها ينصب رايته او دغه بازار کې شیطان خپل جنډه لګولي. نو اولنې مه کېږه چې ته ورځې اخرنۍ ته مه راوځې. نو دا دغه دوه حدیثونه دغه ورته وبیان کړو. دې باره کې اثار ډېر راغلي دي. مقصدي خبره دا ده چې بازار کې د مقصد او د ضرورت کار کول پکار دي. د هغې نه علاوه هلته ګرځېدنې دي پکار هلته زنانه ګرځي په حرامو باندې نظر پرېوځي. او زموږ په دې پښتنو کې یو څو خبرې ما لیدلي دي او زه الحمدلله په هغه کسانو کې یم چې په دې کې نه د چا نه یره کوم نه حیا کوم چې یاره دا خو زه د پښتنو مسله بیانوم او دا خلک به څه وایي او پلانې به څه وایي الله نه خلک د هر څه وایي دغه څه زما کار نشته. یو څو خبرې من کې دي. یو هغه ده بې ځایه په بازارونو کې ګرځېده. دا دلته وګوره خواوشا کې چې بازارونه وي چې مزدورانې دي کسانو کمې شي او کار یې نه وي نو ځکه بازارونو کې به کته ځي او بره به ځي کته به ځي او څلور او پنځه یو ځي. ګوره بازار کې اکثر فیملیانې ګرځي اکثر زنانه راځي ځان له خپل سامانونه لي ستا که کله ضرورت یو کار یو کس دوه لاړ شي خبره ختمه شو راځه نو بې ضرورته به ګرځي. یوه بله دا که چېرته یو پکې ځان له څه شی الي نو یو شپږ اوسه راسېږي ته راځه هلکه وایي زه ځان له کلي له سامان الم دی به یو چورباتي وي او یوې چورباتۍ له به د ټوله دیره روانه کړي دا به اوسه ټول چکر لګوي پوره. په دې سړی ښه نه ښکاري والله په بازار کې سړي ته ځان ګوره ډېر یعنی مناسب نه ښکاري چې سړی چې دې بازار کې وي او بیا هسې ګرځېده راځه دې ته به ورشو راځه دې او دا په سود او دا په سود دا که ته بیا پرېږده. دا د دیندارو خلکو طریقه نه ده ګورې. بله
کوم ځای کې چې زنانه ډېري لکه دا باغچې شوې یا داسې د ګرځېدو را ګرځېدو ځای د ورزش ځای جوړ کړی حکومتونو بعضو ملکونو کې جوړ کړي دا زنانه پکې ځان له ګرځي را ګرځي داسې ځایونو ته تله د نارینهو دپاره دا مناسب نه دي الا د یو سړي سره خپله فیملي ده یا یو ضروري کار را پېښ شوه جدا مسله ده لکه اوس دلته خوا و شا دا باغچې دي که نه دې ته دا زنانه ځي راځي دا بعضو په دروازو کې ناستي بعض به ته پورې په روډ باندې ناستي دا نامناسب کار دی دا د اسلام هم تعالی د دې ګنجایش نه درکوي او پښتو هم تا ته دا نه وایي چې پښتون هغه سړی چې هغه دروند حیاناک سړی هغه د بل د خور لور قدر کوي او موږ ټول دا غواړو چې زموږ خور لور ښځه چېرته روانې نو چې څوک یې مخې ته راشي چې هغه ته لار بدله کړي دا موږ ټول غواړو که نه غواړو بیا د نور هغې سره به هم داسې کوي نور هغې سره به هم داسې کوي نو هغه ځایونو ته ورتګ او وایي څه کوي څه ازاد و عجیبه خبره زنانو منځ له راغلی ده او څه کوي څه ازادي څه ازادولو ځای یوازې دا دی بل ځای ته لاړ شه بل ځای ته لاړ شه څه ازاد که که دلته څه ازاد دی نو لازم به په حرامو کې واقع کړي لازم څوک دا ماته نشي ویلی چې زه دې د باغچو خوا کې کښېنم یا په باغچو کې کښېنم او زنانه دې ګرځي را ګرځي او زه به دا نظر بلکل دقې شان کته ساتم نو ته تلی سلی ته به تلی سلی نو ځکه ما تاسو وویل یو څو خبرې ما نوټ کړي دي دې کې دا بعض زموږ مسلمانان دوی کوتاهي کوي او دا سپک کار دی که نه زما دا خبرې غلطې دي داسې مسلې لیدلي چېرته شتي پکې ډېر شي ښه نو بیا سړی د دې نورو قومونو د مخکې هم چې دی سرکوزی شي چې د نورو قومونو والا تپوس وکړي چې یاره دا څه قصه ده دا تاسو دلته ولاړ یې دا څه قصه ده ستاسو په دې بازارونو کې چې دی نهلس ګرځي د کته ځي او بره ځي دا مناسب نه دي